قیامت کې به د ټولو نه سخت عذاب د هغې کس وي چې هغه د خلقو د خندولو دپاره خبرې کوي او خلق پې خندي. نن دا لوی کمال ګڼل شي چې ځان ته خلق راټول کړي او د خلقو د خندولو دپاره دې خبرې شروع کړي او خلق تېنه مزې والي او خندي. مزې به تې خلق علي او په عذاب کې به ته مبتلا وي. سخت عذاب کې به دا کس مبتلا وي چې د خلقو د خندولو دپاره لګي او خبرې کوي. د ژبې ډېر حفاظت کوو، ډېر. یو نگهبان پې مقرر دی، دا راله لیکي، دا هره خبره او هره وینا لیکي. د دواړو جهادو سردار فرمایي من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه. مالک څوک د دوو څیزونو ضمانت راکوي نو اضمن له الجنه، زه به یې د جنت ذموار یم. مالک څوک د دوو خبرو ذمواري راکوي نو اضمن له الجنه، زه وله د جنت ذمداري ورکوم. د کومو دوو؟ ما بین لحییه و ما بین رجلیه، چې د دوو داړو د جامو په منځ کې چې کوم اندام دی د دې ذمواري به راکوي. او ما بین رجلیه، د دوو خپو منځ کې چې کوم شرمګاه دی د دې ذمداري به راله راکوي چې ژبه او شرمګاه د دې به دې حفاظت کوي نو اضمن له الجنه، زما د طرف نه د جنت ذمداري واله. خو د ژبې حفاظت پکې، د ژبې حفاظت پکې. حدیث مبارک کې راځي وي کله ناکله سړی یوه خبره وکړي، ده ته پته نه وي، یوه خبره وکړي هغه دې اړو څه ګناه نه ګڼي، خو د هغې په وجه دی د جهنم ویښ ته ورسېدو. دې خبرو نه یوه کلمه به ووایي چېرته او خبر به نه بس مجلس کې شروع شي بیا په ځان نه پوهېږي که هر څه ناروی ووایي که هر څه ووایي که په هر چا پورې مسخره وکړل دې پې د جهنم ویښ ته ورسي او ده ته پته نه، ده ته پته نه. د دواړو جهانو سردار فرمایي من صمته نجا، څوک چې چپ پاتې شو د نجات موندو. بس کم سړی چې خبرې ډېرې کوي د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به غلطۍ ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي. چې څوک خبرې ډېرې کوي اکثر اوقاتو کې چوپ اوسېږئ، چوپ اوسېږئ اکثر اوقاتو کې. بس کوشش کوه خبرې ډېرې مه کوه، ځکه چې د څو پورې تا خبره نه ده کړې نو ته یې مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو ته مملوک شې. اوس دې دا خبره مالکه شو، ته به اوس د دې تابع چلېږي، د خولې نه دې خبره وتې ده، اوس پرې دا خبره مالک یې او ته به دې پسې روان یې. او چې کړې دې نه ده نو ته مالک یې، او چې خبره دې وکړه